الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن زه تاسو ته د قرآن کریم د داسې یو آیات ذکر کوم چې زړونه ژوندي کوي، روح ته سکون ورکوي، غمونه ختموي او د رحمت دروازې خلاصوي. الله تعالی فرمایي سلام قولا من رب الرحیم. سبحان الله، دا یوازې یو آیات نه دی، دا د رحمان رب سلام دی، دا د جنت آواز دی، دا د مؤمن زړه ته د رحمت پیغام. ای مسلمانانو، دنیا ډیر غمونه لري، دنیا ډیر تکلیفونه لري، دنیا ډیرې پریشانۍ لري، خو څوک چې د الله ذکر خپل ژوند جوړ کړي، الله جل جلاله د هغه زړه ته سکون ورکوي. کله چې بنده په اخلاص سره وایي سلام قولا من رب الرحیم، نو الله جل شانه فرشتو ته فرمایي زما بنده زما ذکر کوي، زما رحمت پرې نازل کړي. خو په اخلاص سره ذکر کول دا د هر وظیفې دپاره، که کوچني وظیفې که لوی وظیفې، حتی هر عبادت دپاره دا داسې لازمي شرط دی، داسې لازمي شرط دی لکه د انسان د جسماني مرض دپاره دوا یا ډاکټر یا د هغه سره مشوره کول یا ورتګ. نو اخلاص د هر عبادت لپاره داسې لازمي دی چې بغیر اخلاص یوه وظیفه هم تاثیر نه کوي. هره وظیفه چې ده دا روحاني علاج، هره وظیفه روحاني دوا ده، هره وظیفه ستا د دنیا او د آخرت پریشانی لرې کوي. دا په دې شرط سره چې ته به د دې وظیفې پرهیز کوې. هره وظیفه چې ته تاثیرات غواړې، هره وظیفه چې ته د کوم مقصد دپاره وایې، ته ستا د دنیا د پریشانۍ سه یو تکلیف ته په وظایفو لرې کوې، دا وظیفه سره به ته خپل پرهیز لازمن کوې. پرهیز په مختصر الفاظو زه ذکر کوم، بیا به هر سړی په خپله وظیفه کې تجربه کړي. چې کومه خبره زه کوم تاسو لره په مخ کې راسي، یعنی وظیفه دومره تاثیرات لري. هر وظیفه چې ته د هر نامه د کوې، د هر ذکر وظیفه چې ته کوې، دومره تاثیرات لري چې ستا په بدن کې تقوا وي، ستا په اعمالو کې تقوا وي، ته د ګناه کبیره او ستا پرهیز کړي، چې تا وظیفه شروع کړه تا ته به فوراً تاثیرات معلومېږي. او که چیرې تقوا نه وي، پرهیز نه وي، بیا چې هر څومره ډېرې وظایف وکړې د هغه به تاثیرات هم کم او ستا مقصد هم به بیا په ډېر تکلیف په حاصلېږي. پرهیز مختصر ذکر کوم، د ګناه کبیره او څه پرهیز کول، د حرامو څه پرهیز کول، د بدنظرۍ څه پرهیز کول، او لږ صدقه کول روزانه. دا صدقه روزانه کول دا دومره مجرب عمل دی د وظایفو دپاره چې ستا هر مقصد وي الله جل شانه در ورکوي. که ستا کاروبار بند وي، که ستا د نکاح ضرورت وي، که ستا په کور کې بې اتفاقي وي، که ستا د اولاد ضرورت وي، که ستا د دنیا پریشانۍ وي، خارجي یا داخلي بې اتفاقي ستا په مخ کې وي، د دنیا غمونه پر تا باندې راجمع وي، ته د خپلو وظایفو سره هره وظیفه چې ته کوې، که دا وظیفه کوې که نورې کوې، ته پرهیز وکړه، څنګه تاثیرات ستا مخکې نه راځي. نو زه دوی مختصرې طریقې ذکر کوم. یوه طریقه دا ده د سلام قولا من رب الرحیم د وظیفې، چې ته به یویشت واره د هر لمانځه وروسته وایې. د دې څه به مخکې 3 واره درود شریف وایې، 3 واره درود شریف وروسته وایې، په مابین کې به سلام قولا من رب الرحیم یویشت واره د هر لمانځه وروسته وایې. بیا به پر اوبو باندې دم کوې، دا اوبه به څښې. دا ستا چې روحاني کم مرضونه دي په بدن کې داخل، دا د منځه وړي. دویمه ظاهري طریقه ده، ستا پر بدن ظاهري چې کوم امراض روحاني دي، ته به روغني قسط راواخلې چې زه تاته په ویډیو کې ښکاره کوم. دا روغني قسط هر ځای میلاویږي، ډېر ارزانه قیمت والا تیل دي. په دې به ته د بدن مالش کوې، دا به په دغه آیات باندې دموې چې تا بدن کله که کوچنی یې که لوی که زنانه یې که مردانه یې، په دې به ته مالش کوې، پښې و سر لاسونه بال په دې به مالش کوې. ستا ظاهري روحاني امراض چې کوم دي ستا پر ظاهر بدن چې کوم دي، دا به مکمل ختمېږي. حتی خو څوک دا نسي ویلی چې دا تاثیرات په ذمهواري دي. زه به دا ووایم چې په دغه اوبو کې او په دغه روغني قسط کې دغه تاثیرات د ذمهواري په شکل داسې به تا تاثیرات، که چیرې دا تاثیرات نه راله نو ستا بدن کې روحاني مرض نشته. په دومره اندازې روغني قسط دمول د مالش دپاره په ظاهري بدن دپاره، او اوبه دمول د داخلي بدن دپاره د روحاني امراض. موږ په دعا کې یاد ساتئ، وقتاً په وقتاً به موږ تاسې د وظایفو سلسله جاري ساتو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.